دنه د بادامو شیره جوړیږي دینه دا میده کوو د غوړي باسو دنه غوړي باسو بیا غوړي ترنه جدا کوو ورسره خرما او انجیر دغسې نور شیان ورسره ګډوو بیا شیدې ورسره ګډوو دغه جالۍ نه یې باسو بیا بېرته غوړي پکې وراچوو شیدو کې بیا یې خورو نه دغې هېڅ رقم غوړی نه اچول کېږي دا خپله غوړ لري خپله غوړ لري اوس به تاسې نورو مرحلو کې وګورئ سالمه مې غواړي چې راوباسو یعنې ویې نه سوځوو که نه یعنې چېرته دغه شی دغه وسپنه‌يي که نه او دا وسپنه‌يي او ته پکې دا ټکوې که نه هغه ویټامینونه او کالریان او هغه شیان او مفیده موادونه چې پکې دي هغه ممکن له بینه لاړ شي د دې په خاطر باندې موږ د لرګیو او د خټینو لوښو نه استفاده کوو چې تر څو هغه ویټامینونه پکې له منځه لاړ نه شي دغه بادام دي دغه موږ کوو میده کوو باید 1 کیلو بادامی حداقل 1 کیلو نه کم نه وي د 10 نفرو لپاره 1 کیلو بادام او 300 ګرامه چهارمغز او هر مختلف شیان دي کې مونږ کولی شو چې واچوو دې کې مونږ کولی شو پسته هم واچوو ممپلي هم واچوو ممپلي ما ټول ممپلي اچولي دي د ممپلۍ غوړي مې ایستلي دي تنه په تنه ځان ته ممپلي هم کېږي ممپلي هم ورسره اچولی شي دا کومې وچې مېوې چې دي دا ټولې ورسره کولی شي ته واچوي دا خو داسې ده خو چې بادام ټولو ته معلومه ده چې کوم ویټامینونه چې په بادامو کې دي دغه وجود دغه شتون ته وجود اشد ضرورت لري اشد ضرورت لري که چېرته موږ دغه شی ونه خورو نو موږ به په نړۍ کې ډېر ضعیفه انسانان ثابت شو دغه اونګ فکر کوم د ما تر کوم حده چې زه معلومات لرم دغه د بحر متن کې چې کومه خټه ده دا له غینه جوړ شوی ده ځکه د دې استعمال د دې لپاره ډېر ښه ثابت شوی ده چې په دې کې دا خپله جذبیت هیڅ نه لري نو وخت ناوخت چې موږ کله دغه معجون جوړوو نو په دې وخت کې که دې کې 2-3 قطرې اوبه موږ واچوو سهاره پورې په منځ کې هماسې پاتې نو د دې غوړي چې کله وځي وروسته له پروسس نه بیا به تاسو وګورئ دا غوړي خپله دا اونګ نه جذبوي نه دا د ملګرو په منځ کې یو خاص رواداري ده تر کوم حده چې مثلا 3-4 کاله کېږي چې موږ د ملګرو په واسطه دغه مجلس ته داخل شوي یاستو کله کله دغه معجون موږ جوړوو اوسه پورې ما بازار کې نه دی لیدلی البته شته د ښار نورې برخې هم بعضې ملګري په دې په هکله چې موږ قیسې ورته کوو هغوی هم معلومات لري دغه پهلوانان نه دي اکثره کلبونو کې چې دي پهلواني کوي ډېر قوي تمرینات کوي نو هغوی هم د دغه معجون نه جوړوي هغوی هم بلدتیا ورسره لري او نور داسې په عامه توګه باندې په بازار کې نشته نه ځوانان غواړي ځکه چې دا خو ډېر د ستړیا کار ده او د چا چې بازوګان ښه قوي نه وي هغه یې کولی هم نه شي نو معمولا چې ملګري سره یوځای کېږي د یو ملګري کار نه ده چې هغه یې جوړوي نو په دې کې چې څومره ملګري دي دا به ټول سهم اخلي هغه خپل زحمت به پکې باسي